12 سپتمبر د جمعې مبارک ورځ دا او خاص پیغام د معدې د بیمارانو د پاره ورکوم ځکه چې داسې د معدې بیماران شته چې هغې د کدو او د ټنډې نه بغیر بل کار نشته دی او ورسره پنډ دوایان هم استعمالوي او بیا هم هغه دا وایي زه چې خوراک وکړم په ما به انتها بوج شي په ما باندې هفته کې کم از کم 3 ځل د معدې داسې درد راځي زه هم زه لاړم مړ شوم هسپتال ته مې هم یوسي خو زه بیا هم ریکوري لږه ډېره زیاته وشي یا داسې بیماران هم شته چې هغه دا وایي د معدې ډېر تکړه ګیسټرو انټرالوجسټ له تللی ما د پیښور ښار چې کوم غټ غټ ډاکټران دي هغې له ورغلی ما او پیښور څه کې د پاکستان چې کوم ځای کې څوک راته د معدې تکړه ډاکټر ښایي هغه له ورغلی ما خو بیا هم نن پورې زما د معدې د ګیس مسله وار نه شوله ما له اډرکي ډېر زیات راځي زه چې خوراک وکړم په ما باندې بوج وي چې په نهر باندې هم یم نو تنګ یم او که موړ شم نو د هغې نه بعد په هغه شته خوراک باندې هم ستومان یم چې دا خوراک آخر ما ولې کولو د دې سره تړلی شوي د معدې هغه بیمار چې هغه دا وایي زما به انتها ګیس جوړیږي اډرکي ډېر زیات راځي راله خېټه کې مې ګیس تاویږي راتاویږي ډېر زیات زما ګیس به انتها خارجیږي قبض مې به انتها ډېر زیات وي او زه بار بار دا ویم سره د دوایانو یو کس دا وایي زه د معدې بیمار یم دوایان خورم پریز کوم او بیا هم د معدې بیمار یم او نن سبا د معدې سره تړلی شوي داسې مسلې سره مخ یم بعض اوقات را باندې یو داسې عجیبه غونده کې چپه را باندې راشي زه هم زه لاړم مړ شوم په ما باندې یره راځي زړه مې درزیږي خفه یم ناراسته یم د زړه زور مې نه وي په دماغو مې بوج وي ګڼه کې تنګېږم بند ځای کې تنګېږم غوسه راله ډېره زیاته راځي خفګان مې وجود کې ډېر زیات دی جومات ته نه ځم که جومات ته لاړ شم مخکې صف کې نه ودرېږم جهاز کې خو بالکل نشم تللی یو ځای ته ډېر په مینه باندې روان شم خو چې لاړ شم هلته دوباره تنګ شم د زندګۍ نه مې بالکل هغه خوند مزه ورکه دا د ځوانۍ په خوند پوه نه شوم د پیغلتوب په خوند پوه نه شوم هر څه ډېر تیر دي خو د ژوند مزه مې نشته دی که دا ټوله دنیا راله څوک راکړي بیا مې پرې پروا نشته دی که دا ټوله دنیا رانه څوک واخلي بیا مې هم پرې پروا نشته دی داسې بیماران چې هغه په ځان کې د معدې یو څو علامات ګڼي یا ویني او د هغې نه بعد دا علامات ورکوي نو هغې ته زه دا ویل غواړم چې تاسو د معدې نه زیات د دماغو بیماران یې او سوچ دا پکار دی چې آیا تاسو څه حادثې خو نه یې والي لږ سوچ وکئ څه غم والی یې څه خفګان والی یې څه داسې حادثې والی یې چې هغه دننه تاسو خوري یا داسې خلک هم شته دی او خاص کر په دې زنانو کې داسې زنانه شته دی چې هغه دا وایي په یو داسې کور کې مې ژوند تېر کړی دی چې ما به ډېر څه ویل غوښتل خو ما ویل که زه څه وایم نو دا کور ورانیږي نو په ځان باندې مې تېر کړی مونږ ورته پښتو کې وایو که نه چې په زړه باندې مې بالکل بغمه ولاړه ده نو هغه زنانه چې هغه دا ګڼي چې بالکل څه وخت داسې تېر شوی دی نن هر څه ټیک ټاک دي خو زه ورته روغه نه یم نو زما دغه خویندو ته زما وروڼو ته ټولو ته پیغام دا دی مونږ لم راځئ خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ د داسې قسمه بیمار دپاره د معدې د دوایانو سره سره د دماغو چې کومې دوایانې دي کوم چې ټیکول کوي اوس د دماغو دپاره دا دوی نه ده چې مطلب زموږ به ټول عمر الپرازولام به استعمالو اسیټولوپرام به استعمالو پیراکزوټین به استعمالو فلاکزوټین به استعمالو یا د خوب ګولۍ به استعمالو یا د زړه د درزېدو دپاره به څه استعمالو او ټول عمر به استعمالو ما له پرون یو کاکاجي راغلی وایي 13 کاله مې کېږي چې دویان استعمالوم ما ورته تا خو ټوله ځواني په دغه دویانو کې تېره کړې ده وایي خوله مې د دویانو نه اوزګاره نه شوله زه اکثر خلکو ته دا وایم که تاسو ډېر هم غټ ډاکټر له لاړ شئ او تاسو وایئ چې ډېر غټ دی تاسو د جاري دویانو نه خلاص کړي زه بیا منم جي داسې بیماران چې هغه ټول عمر جاري دویانې استعمال کړلي یا جاري دویانې استعمالوي هغې ته مو دا پیغام دی د خپلې علاقې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ هغه له لږ ټایم ورکوئ او تاسو په خپل ګریوان کې دا سوچ وکئ چې زه د کله نه بیمار یم پروني بیماران یې نه د ډېر وخت بیماران یې پرون ما له امریکې نه یو بیمار راغله ما ته ډاکټر صاحب هومیوپیتي لږه سلو ده ما له هومیوپیتي سلو نه ده تاسو سلو راغلي یې تاسو هغه امریکې نه ولې راغلی دلته خو اټ مین چې تاسو باندې ټول ډاکټران ناکامه شولو نو ما له دلته راغلي یې نو چې کوم ځای کې علاج ودرېږي هغه ځای نه هومیوپیتي شروع شي تاسو دومره کړېدلي یې دومره ستړي شوي یې چې د هغې نه بعد موږ له راشئ بیا وایي هومیوپیتي سلو ده هومیوپیتي سلو نه ده تاسو سلو یې تاسو ګرځېدلي یې په دنیا ډاکټرانو باندې نن په تاسو باندې دوایانو هم کار پرېښودی دی نو ښه خبره دا ده چې هومیوپیتھک ډاکټر ته ټایم ورکوئ خپل علاماتو ته بیان کوي زړې کیسې ورته مه کوئ موجوده تاسو باندې څه چل دی هغه ورته بیان کوي د هغې علاج وکوئ ټایم ته نه والی څومره علاج به زه کوم هغه ټایم مطابق علاج وکوئ الله رب ذوالجلال به صحت کامله درله ضرور درکوي